په ورډ کې ټول بارز مختلف ټول بارونه موږ تاسو دلته استعمالولی شو په مایکروسافټ ورډ کې. ګوره دا ټول بارونه دي، دا هم ټول بار ده، دا هم ټول بار ده. فارمیټینګ سټنډرډ ما مخکې درته ویلي، تاسو دلته راتلی شئ دې ځینه چې دا ونیسئ ماوس کش کړئ دې خوا راوستئ. ګوره فارمیټینګ یو ټول بار ده، ډبل کلیک یې بیرته خپل ځای ته ځي. نو مختلف نور ټول بارونه هم تاسو کولی شئ دلته راولئ. ګورئ زه دلته یو بل کلیک کوم، مثال کنټرول ټول باکس داسې کلیک کوم، ګورئ دلته راغی. بعضو نه استفاده کېږي، بعضو نه کېږي. اوس دا اکسس کې استعمالیږي دا ټول بار. راځو خپل یو ټول بار څنګه جوړو. راځو کسټمایز کلیک کوم او بیا ټول بار ته راځم. دې ځای نه هم تاسو کولی شئ دا ټول بارونه انتخاب کړئ. ګورئ زه کلیک کوم، دلته کلیک کوم، دا بیرته واپس ختمیږي. خپل ټول بار څنګه جوړو؟ نیو به کلیک کړئ، دلته به ورته نوم ورکړئ. مثال زه ورته ورکوم حلیم پرسنل ټول بار ما اوکې که دلته دې خوا راولم. زه اوس به څه کوم، دا پاس مینوګانې دي ټولې. ګوره دا ټول بارونه دي کمانډ کې مینوګانې دي. بخښنه غواړم کمانډ ته چې راشئ، ګوره دا مینوګانې دي. تاسو کولی شئ دا فایل مینو نه کوم یو آپشن غواړئ چې دلته یې راولئ، نو دې دلته به مثلا په نیو کلیک کړئ، کش به کړئ، دلته به یې راولئ، بیا به یې پرېږدئ. ګورئ همدا ډول اوپن راوستل غواړئ، کش یې کړئ، دلته راولئ. سیو راوستل غواړئ، دلته راولئ. خو هر څه چې کوم یو کمانډ مثلا تاسو په کار دی چې کوم مشخص کول غواړئ هغه دلته راولئ، ځان دپاره سپیشل یو ټول بار جوړ کړئ. ګورئ کټ کاپي پیسټ وغیره څومره چې دي. مثال دا ما دا زه کله کوم اوس دا کسټمایز دا وګورئ یو ټول بار ما جوړ کړ. اوس زه اوپن دې ځای نه کوم یا فایل نه دغه ځای نه ډایرکټ هم اوپن زه کولی شم. ګورئ یو زما یو شخصي او پرسنل چې شو ټول بار جوړ شو. دا ګوره دا یو ټول بار دی. ښه دا خو مو زده که رایټ کلیک چې وکړئ په دې مینو بار باندې یا کوم ټول بار باندې تاسو هم کسټمایز ته راتلی شئ. ګورئ دلته حلیم پرسنل انتخاب شوی دی، که دا لرې کوم ګوره ورک شو. همدا ډول تاسو ویو مینونه هم دا کولی شئ انتخاب یې کړئ. دا ګوره ښه که چېرته مثلا بیرته ختمول غواړئ یعنې ډیلیټ کول غواړئ، کسټمایز ته راځئ، ټول بار ته راځئ او دلته ګوره رینیم یا نور شیان دا ته کولی شئ بیرته رینیم یې کړئ او ډیلیټ هم کولی شئ. ریسیټ څه کار کوي؟ ډیلیټ کوئ اوکې. ریسیټ دا کار کوي که چېرته مثلا زموږ او ستاسو د ټول بار نه بعضې آپشن یې نشته چا لرې کړي. دا ګوره زه اوس مثلا پرنټ پریویو لرې کوم، بیرته واپس خپل حالت ته څنګه راځي؟ سټنډرډ ټول بار به کلیک کړئ، ریسیټ به کلیک کړئ، اوکې. ګوره بیرته خپل حالت ته راغی. که څه چینجز شوي ریسیټ په ذریعه باندې بیرته خپل حالت ته راځي. کمانډ په ذریعه باندې موږ او تاسو ټول بار کې څه واچول؟ کمانډونه واچول. همدا ډول ټول بار کې خو ټول بار جوړېږي. کمانډ کې کولی شو مینو هم جوړه کړو ځکه دا مینوګانې دي. نو خپله مینو څنګه جوړو؟ پرسنل لاندې به راشئ، نیو مینو آپشن به کلیک کړئ. دا ګورئ دلته په کمانډ کې نیو مینو آپشن، دلته بیا لیکلی نیو مینو. دا به واخلئ ډریګ به کړئ پاس مینو بار ته به ویسئ. نوم ورته هم بدلولی شئ، رایټ کلیک دغلته تاسو کولی شئ ورته چې نوم ورکړئ. مثال زه ورته ورکوم پرسنل. صحیح شو؟ دا اوس بالکل خالی دی. ګورئ تاسو هم کولی شئ هماغه څنګه رقم چې تاسو ټول بار کې هغه واچول هغسې فایل ته راشئ، نیو ویسئ بره او دلته خیال کوئ دې ځای کې مثلا دا تور آپشن چې راځي کوم یو ګوره دا کرسر غوندې، دا کرسر دې خوا خوا چې دا به دلته راولي دا کرسر، بیا به ماوس پرېږدئ. همدا ډول هر یو کمانډ چې راوستل غواړئ 3 دانې هم چې راوستل بیا نور وروسته بیا اسانېږي، مشکلات دومره نه دي. 3 پورې دا خپله ځان ورکوئ، نور ګوره ښکاره دی. ماوس صرف بره کوئ، تاسو کولی شئ دې کې دا اډ کړئ. تاسو یو پرسنل مینو هم جوړولی شئ ځان دپاره. دا ګورئ تاسو دې نه هم استفاده کولی شئ، د مینوګانو نه استفاده کول نه غواړئ. راځو بیرته کسټمایز ته. بیا که دا ختمول غواړئ کسټمایز ته به ضرور راځئ او رایټ کلیک به ورباندې وکړئ، ډیلیټ مینو ختمه. امید دی په دې هم پوه شوي یاست چې مینو څنګه جوړېږي، ټول بار څنګه جوړېږي، آپشن څه کار کوي. سټنډرډ اینډ فارمیټینګ ټول بار کې زه دا انتخاب کوم او دا کله کلوز کوم، نو دا دواړه ګوره بیل بیل دي که نه. دا ګورئ یو دا دی یو دا دی، خو دا زه کله کلوز کوم دا به په یو کې ښایي. ګوره مکمل یو لین دی. ګورئ دې ځای ته راځو، هغه نور دلته کمانډونه دلته راغلي دي. نو دواړه ټول بارونه په یو لین کې راته ښایي. ګوره دلته دواړه انتخاب شوي دي، هلته پاس یو لین ښایي. خو که دا لرې کړو او زه دا کلوز کوم، ګوره هر یو بیل بیل دي، یو پاس ته یو لاندې دلته هغه نشته. ایروکیز مینو شو ریسنټ یوزډ کمانډ فرست. دا څه کار کوي؟ که دا زه کلیک کوم او کلوز یې کوم، مخکې مینو مکمله ښودله، اوس به مینو مکمله نه ښایي. ګوره دغسې آپشن ورسره راځي. خو ګوره یاد لرئ کله چې زه دا ماوس دلته راولم کلیک نه کوم دا اوپن کېږي. ګورئ کلیک اواز تاسو اورېدلی شئ. دا ګوره زه دلته ماوس راولم، ګورئ زه کلیک نه کوم. ګوره دا څنګه ختموو چې وغواړو چې کلیک سره وشي. مثال غواړئ چې څه وشي، کسټمایز آپشن ته چې راشي دغه شو فل مینوز افټر ا شارټ ډیلی، دغه آپشن به د لرې کوي، کلوز یې کوي. اوس وګوره
دلته زما اوس راولمه بس ولاړ اوسه چې تر څو کلیک ونه کړي دا نه ایکسپینډ کېږي. ګوره کلیک کړي دا به ایکسپینډ شي. ښه دلته هم کسټمایز شته تیار په ټولز کې. دلته راځو امید دی په دې هم پوه شوې. ریسیټ خپل حالت ته راولي لارج آیکن غټ غټ ښیي. لیس فند نیمز ان دیر فند دا ګوره کله چې موږ او تاسو لیکل وکړو او دې ته یو سټایل ورکول غواړو دا موږ بلاک کوو دې ځنه سټایل ورکوو دغه فارمیټینګ ټول بار نه فند یو سټایل ګوره مختلف سټایلونه دي هر یو سټایل په خپل سټایل کې هم ښیي. ګورئ یونیورسټي روم مې ګوره داسې یو سټایل ورکړی دی هر یو ته داسې کلیک کوم هغسې شو. اوس که چېرته زه د کسټمایز نه دغه آپشن لرې کړم اوس که زه دا بدلوم ټول یو رقم دی وګورئ نو اوس ما ته معلومات نه کېږي چې دا به څه رقم سټایل وي. دلته به چې کوم یو سټایل مخکې نه تیار ریډیمیډ ورکړی شوی هر یو ته هغه به ختم شي د دې په ذریعه. شو سکرین ټپس آن ټول بار او شو شارټ کټس دا که کلیک کړې کلوز شاید دا تاسو ته ښکاره نه شي موس چې راولئ دلته او د کاپي نو لاندې لیکلی کاپي او کنټرول سی امې شارټ کټ ورته لیکلی امې ورته نوم ورته لیکلی دی دغه دواړه تاسو دې ځای نه کولی شئ. ګوره دا یې نوم دی او دا یې شو شارټ کټ دی تاسو کولی شئ دا امې انتخاب کړئ او امې لرې کړئ. دا د مینو انیمیشنز مثلا مینو سره کوم راکوزی شي. ګورئ زه دا مینو کلیک کوم هلته نن دی ګور کلیک کوم یو ټکی راښکاره کېږي. ګور اوس زه غواړم چې دلته یو سټایل ورکړم نو راځم ورته انفولډ کلوز اوس ګورو څه رقم کوي. ګورئ که خیال هم کړی دی داسې په کلا راغوندې راکوز شي. همدا ډول تاسو کولی شئ ورته سلایډ یې څه رقم دی دا ګورئ برانه راشو هغه یو طرف نه راتله دا بالکل ډایرکټ راکوزیږي. معمولی داسې یو څه ناڅه چینجز په دې مینو کې هم راځي سټایل کې چې کله کلیک کوئ سره کم راشي. ښه امید دی په دې درس هم پوه شوي کسټمایز کې لږ نور هم څه شته. راځو کمانډ ته بیرته دلته دی ډسکرپشن او موډیفای سلیکشن. ډسکرپشن کله چې تاسو په یو آیکن باندې کلیک وکړئ د هغې باره کې مکمل معلومات درکوي. دا ګورئ هلته ولولئ کریټ ا نیو بلینک فایل بیسډ آن د ډیفالټ ټیمپلیټ ځکه ما هلته په نیو باندې کلیک کړی نو کله چې ما دا کلیک کړم هلته مکمل معلومات راته راکړه. همدا ډول موډیفای څه کار کوي. موډیفای زه ورته یم اساین هایپر لینک یعنې کله چې دا نیو زه کلیک کوم خالي فایل راکوي نو اوس که زه ورته هایپر لینک اساین کړم نو بیا به ما ته خالي فایل نه راکوي هغه لینک به اوپن کوي. اوپن په ذریعه موږ تاسو کولی شئ ډاکومنټ ورته انتخاب کړو او د انسرټ پکچر په ذریعه یو عکس مثال راځي یو عکس انتخابو دلچسپه دی فایل به ورته کلیک کړو هغې نه کلیک کول نه وروسته چې دغسې یو مینو راځي دلته فایل کلیک کړئ. عکس مثال کوم ځای کې تاسو سیف کړي هغه ځای ته لاړ شئ عکسونه مثلا خپل انتخاب کړئ. زه دلته راځم دې کې نشته دلته راځم دلته راغلم دلته ورته آل فایل کوي چې لږ لږ ورسېږئ چې پکچر شته یا نشته. دلته به یو پریویو هم وګورو. ښه یو منټ ښه زه دا اوکې کړئ اوکې مثلا تصویر هم ښه ښه دا کلوز. اوس که زه هر وخت په دې کلیک کوم دا به ما ته ګوره خالي بلینک فایل نه راکوي دا اوس کلیک کوم ګوره ما ته عرضي کې چې دغه یو فایل ما ته اوپن کړم. دا یو کارت دی د اختر د انیمیشن هم لري خو دلته په ورډ کې انیمیشن نه کېږي دا په انټرنټ صفحه کې اوپن کېږي ښایسته لیکل دی دا سټایل کې راځي او دا ستوری هم ورالوځي. ښه دا مختر کې انډیوالان ته لږ خپل هم جوړ کړی و. اوس ګورئ دا هر وخت کې زه کلیک کوم دا کار کوي. نو اوس د دې ختمولو دپاره بېرته چېرته ځو کسټمایز ته او دا لینک ختمول غواړئ بېرته به په همدې نیو باندې کلیک وکړئ موډیفای او ریموو لینک لینک ختم کړه. ښه بیګنه ګروپ څه کار کوي. ګوره که دلته وګورئ تاسو یو لین دلته دی یو لین دلته راغلی دا یو بیل ګروپ دی دا یو بیل ګروپ دی دا بیل ګروپ دی. ګوره زه غواړم چې دې ځای کې د پیسټ او د دې برش په منځ کې یو ګروپ را پیدا کړم نو راځم ورته یم بیګانه ګروپ دا وګوره دلته یو بل لین راواچوم که بیرته زه دا بیګانه ګروپ لرې کړم ګوره دا لین ورکېږي. ته کولی شې داسې طبقه بندي پکې وکړې. ایمیجن ټیکس نوم یې هم راوله او لیکل ګوره پیسټ یې ورسره ولیکل. ټیکس اونلی یوازې مثلا ټیکس راوله ګوره دلته ټیکس اونلی پاس کړئ دا مینو دپاره دی ټیکس اونلی دا وګوره او ډیفالټ به خپل حالت ته راځي. تاسو دلته مینو کې وګوره بعضې وخت کې دلته کله مینو کلیک کړئ دا وګوره ای ورسره لیکل شوی ده دا بیا کله ته راشئ تاسو او ټیکس اونلی ان مینو کلیک کړئ نو بیا دا ای لرې کېږي یوازې فنډ پاتې کېږي. خامخا که ستاسو ذهن کې کوم سوال یې ما په نیو باندې کلیک وکړه چینج بټن مثلا دا نیو سپینه ورقه تاسې وچېره بس دا
بله بټن ورته خوښ کړي، مثال دا زړه م ورته خوښ کړه، د خدای چا خوښېږي. ښه ستاسو د خاطر مې دا خبره وکړه. همداسې مثلا دا وریځه ورته ورکوئ، خفګانونه یې مثال بېرته خپل حالت ته څنګه راولي. دې ځای کې خو ګوره خالي دغه نشته، نو بېرته راځو ورته یو شی ریسټ بټن یې میاج ګوره بېرته خپل حالت ته راځي. که چېرته بالکل د په دې مثلا زړه نه صبرېږي چې یاره دې کې یوه مې هم نه ده خوښه، نو بیا راشئ ایډیټ بټن یې میاج اوس ته خپله وکړه، نو جادو مادو وکړه، خپله یو شی جوړ کړه. دې ځای کې اریز بټن ده، اریز بټن چې کله کې دا ده ګورئ، دا مثلا تاسو کولی شئ دا لیکل چې کوم یو دا بلینک دي دا ټول پاکولی شئ. دا ګورئ دا زه پاکوم او مثال بیا دلته راځم یو بل رنګ اخلم او دې ځای کې مثال زه نور لیکل کوم. ښه دا ما ولیکل زه اوکې کوم، دا وګورئ هلته ښکاري. تاسو کولی شئ دې کې مثلا مختلف چینجز وکړئ. کاپي مثلا دا ډېر ښه ډیزاین جوړ کړه، کاپي یې کړه، بل ځای باندې یې پیسټ کړه. ګوره پرنټ پریویو باندې یې پیسټ کړه، پیسټ بټن یې اول کاپي دی کې بیا پیسټ. ګوره ما هلته پرنټ پریویو انتخاب کړی و دلته راغی، واپس خپل حالت ته ریسیټ، دلته بیا کوم ځای چې دا چینج کړي خپل حالت ته راولئ، ریسیټ خپل حالت ته راځي. امید ده په کسټمایز او په ټول بار باندې پوه شوي یاست او دې کې هم پوره کار دی، پریکټس به وکړئ انشاءالله مشکله نه دی.